أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. دا سورة صافات دی. نازل شوی دی وروسته د سورة انعام نه. په حالت جمعی کی و دیشتم او په حالت نزول کی شپږ پنځوسم صورت دی. ربط مخک سره صورت یاسین سره ښکاره دی. مخک صورت کی مضمون د توحید د باری تعالی او د دې صورت په خاتمه کې هم مضمون د توحید د باری تعالی. همدارنګې دواړه چې دی په مضمون د توحید باندې مشتمل دي او موضوع د دواړو دعوت الی التوحید، یعنی توحید د باری تعالی ته خلق رابلل. 182 آیاتونه لري او 860 کلمات دي پکې، 3860 حروف دي. فرمایي والصافات صفا، الله وی زما د قسمی په هغه فرشتو باندې چې هغه صف جوړون کی د پاره د صف جوړول. نو په دې صف باندې الله په قسم ځکه وکړو چې دا صف کې یو خاص اهمیت وي. دغه رنګې دا د مانځه په صفونو کې هم ډېر پام پکار دی او د جهاد صفونه منظم کول پکاري. نو دا رنګې چې په مانځه کې زموږ صفونه سم شي نو سبا بیا په جهاد کې هم سم وي. یو خدا دا چې سیده درېدل او بل تنگ درېدل. لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي سووا صفوفکم، سیده کوي تاسې صفونه، فإن تسویة الصفوف من اقامة الصلاة، برابرول د صفونو دا د اقامت د مانځه نه دي. یو ورځ نبی علیہ السلام په مانځه باندې ودرېده، یو نفر یې وکته چې د هغې سینه د باندې راوتې وه صف نه، غږ یې پرې وکړو چې سینه دې دننه کړه. نو دغه رنګې جخ به درېږي او بل دا ده چې اوږه په اوږه به درېږي، اوږه به په اوږې سره لګوي چې چسپان دې کړه اوږه د اوږې سره، بیا صف سیده شو. فالزاجرات زجرا، الله وی زما دې قسمی په هغه فرشتو باندې چې هغه زجر ورکون کی وي، تکلیف ورکون کی شیطانانو ته. هغه شهاب ثاقب والا چې دلته شیطانانو پسې راځي او رازغلیه. والتالیات ذکرا، او زما دې قسمی په هغه فرشتو چې هغه لوستون کی قرآن لرا، ذکر لرا. ان الهکم، دا جواب د قسم دی. مخکې ما سورت یاسین کې درته ویلي چې الله پاک پر یو شي باندې قسم کوي شي، ان الهکم لواحد، چې بېشکه معبود ستاسو یو دی. زورور یو الله قدیم دی چې زوال نه لري، نور به د کم زورور زور پاتې شي. رب السماوات والارض، دا دلایل دی په دې باندې، ځکه چې هغه رب د اسمانونو او د ځمکې دی. وما بینهما، هغه څه چې په منځ د دې کې دي، د دې ټولو تربیت الله کوي. ورب المشارق، او رب د مشرقونو دی. رب المشارق، د مشرقونو رب. یو ځای کې الله پاک رب المشرقین والمغربین ویلي، بل ځای کې مشارق او مغارب ذکر کړي، بل ځای کې مشرق او مغرب ذکر کړي. نو مشرق او مغرب چې یو ذکر کړي واحد، معنا ده یو طرف د مشرق دی بل مغرب دی. او مشرقین او مغربین دا معنا چې په اوړي کې یو ځای کې لمر راخیږي او په ژمي کې بل ځای کې. او مشارق او مغارب دا چې د هرې ورځې خپل خپل ځای د راختلو د لمر دی او خپل خپل ځای د پرېوتلو دی. انا زینا السما، بېشکه موږ ښایسته کړی اسمان، الدنیا د اسمان د دنیا دا نږدې اسمان، بزینت الکواکب، په ښایست د ستورو باندې.
ریاضي والا وایي چې دا ستوري په اتم اسمان کې دی، هغې ته فلک الثوابت وایي. او دا وایي څنګه بیا دلته ښکاري د لاندې نه، وایي دا اسمانونه چې دي ټول دا شفاف شکل لري، لکه د شیشې غوندې وي. لکه دلته اوس شیشه ولګوه، 2 شیشې 3 شیشې 4 شیشې 7 شیشې، او هغه آخر سر کې ګروپ ولګوه چې لاندې نه ورته ګورې ته به وایې چې دا په غاوله شیشه کې لګېدلی ښکاري. نو دغه رنګ دي. خو بهرحال موږ ته خو همدا اول اسمان کې ښکاري. نو دا ستوري بزینة الکواکب، په ښایست د استورو سره، وحفظا او دا موږ حفاظت د دې اسمان کړی دی، من کل شیطان، د هر یو شیطان نه، ماردن چې هغه سرکش دی. د عیسی علیه السلام په وخت کې د 4 اسمانونو نه بند شو شیطانان، او د نبی علیه السلام په وخت کې د 7 اسمانونو نه بند شو. لا یسمعون الی الملأ الاعلی، هغه دوی نشي اوریدلی هغه د ملأ الاعلی خبرې. او ویقذفون، دوی اشتلی شي من کل جانب، د هر طرف نه، دحورا په شړلو سره او په ویشتلو سره. نو ولهم عذاب، دوی د پر عذاب دی، واصب لازم دائم. الا من خطف الخطفه، مگر هغه څوک چې وتښتئ په تښتولو سره، یعنی په غلا باندې ورشي او 1 خبره واوري، بیا ورپسې شهاب ثاقب راکته شي او یې سره وتښتي. نو بعضې شیطانان مړه شي وسوځېږي، بعضې داسې شي چې سربداله شي، هغې ته بیا غول وایي، کانیاب الاغوال. فاتبعه شهاب، تابع شي دی پسې شغله، ثاقب سوځونکی. فاستفتهم، نو د دوی نه تفتوه وغواړئ پیغمبره، هم اشد خلقا، چې دغه اهل مکه چې دي دا ډیر محکم دي په پیدایش کې، ام من خلقنا، یا هغه چې مونږ پیدا کړي دي. انا خلقناهم، بېشکه مونږ پیدا کړي د انسانان، من طین، د خټې، لازبن، چې سلیخناکه ده. بل حجبت، بلکې تعجب کہتے، ویسخرون، او دوی تمسخر کوي، یعنی ته تعجب کې پیغمبره د شرک د دوی نه او د تکذیب د دوی نه او د قیامت د دوی نه، د قیامت نه انکار کول، او دوی څه کوي؟ تمسخر کوي، رشخل کوي. وإذا ذکروا، کله چې دوی ته نصیحت وشي په قرآن، لا یذکرون، دوی نه یادوي، فند او نصیحت پې نه اخلي. وإذا رأوا آیة، کله چې وګوري دوی یو معجزه لکه شق القمر و غیره، نو یستسخرون، دوی تمسخر کوي، یستهزئون. ابو جهل په لاس کې تیږې نیولې وې، نبی علیہ السلام ته ویل دا څه شی دی؟ وایي زه یې ویم که دا څه شی چې په لاس کې دی همدا یې ووایي. نو د لاس د تیږو نه غږ پورته شو، وایي لا اله الا الله محمد رسول الله. ایسته خطا کړي، وایي ډېر غټ جادو دی وکړو. نو دارنګې شق القمر یې چې وکړو، وایي دا اسی جادو دی او چشم پوشي ده. وإذا ذکروا، او دا شق القمر چې وشو دا عظیمه معجزه وه د نبی علیه السلام. د شام نه یوه قافله را روانه وه، څو وخت بعد را ورسېده مکې ته. ورته ویل تاسو په پلانۍ شپه باندې داسې شی ولیده؟ وایي او بلکل. وایي څه مو ولیده؟ وایي دا سپوږمۍ یوه نیمه داسې لاړه نیمه داسې لاړه، او بېرته بیا یو ځای شو. وإذا ذکروا لا یذکرون، کله چې دوی ته نصیحت وشي نو دوی نه یادوي. وإذا رأوا آیة، نو یستسخرون، دوی تمسخر کوي. وقالوا، وایي دوی ان هذا نه دی دا الا سحر مبین، مگر جادو دی ښکارا، سحر دی. أإذا متنا، دوی څه ویلي؟ کله چې موږ مړه شو، وکنا ترابا، او شو موږ خاورې، وعظاما، او هډوکي، أإنا لمبعوثون، ایا بیا به موږ راپاڅېږو؟
او آباؤنا الاولون او زمونږ پلاران مخکینی هغه به هم راپاسېږي. نو قل ورته په جواب کې وایي چې نعم او وانتم داخرون، تاسو به ډېر ذلیله په ورخ کې. فانما هي زجرة واحده، دا وهل دی یو کرت یا نفخة واحده. فاذا هم ينظرون، پس ناګانه دوی به ګوري یو بل ته، خپل اعمال به وګوري. وقالو او وی بدوی یا ویلنا یا افسوس دی موږ دپاره، هذا یوم الدین، دا ورځ د جزا ده. هذا یوم الفصل الذي، دا ورځ د فیصلې هغه ده، کنتم به تکذبون، چې تاسو وی په هغې باندې تکذیب کوونکي. احشر الذین ظلموا، راجمع به کړی شي هغه خلک چې ظالمان دي، په خپل ظلم ځانونو باندې ظلم کړی. وازواجهم، او امثال د دوی او اشباه د دوی یا ښځې د دوی. وما کانوا یعبدون، او هغه چې و دوی عبادت کوونکي، هغه خدایان به هم راجمع شي. من دون الله، بغیر د الله نه. فهدوهم، لا رهنمایي به وکړی شي دوی ته، الى صراط الجحیم، لارې د جهنم ته. وایي چې چېرته لاړ شو، ورځئ پې داسې مخامخ. او وقفوهم، وبدرولی شي دوی، انهم مسئولون، بېشکه دوی نه به پوښتنه کېږي. ما لکم لا تناصرون، ورته به وایي څه دي تاسو دپاره چې ستاسو کومک نه کېږي او ستاسو امداد نه کېږي. یعنی یو بل سره کومک وکړئ که نه، په دنیا کې هم کافران ټول سره متحد وی که نه، اسلامي امارت ټوله دنیا ورته یو ځای شوی او ړنګ هم که، نو دا اوس هم تاسو داسې یو څه امداد خو وکړئ که نه. امریکا نه څه امداد وغواړئ او یا برطانیې نه وغواړئ یا بل ځای نه. بل هم الیوم مسلمون، بلکې دوی به په دغه ورځ باندې غاړه ایښودونکي او ډېر تابعدار وی، لاس په نامه به ولاړي. واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، مخامخ بشي بعضې په بعضې نورو او پوښتنې به کوي. یتلاومون، یو په بل ملامتوي چې خدای دې تباه که، ته ملامتوي، ته ما پسې راغلی وي او ته باره ورځ راتلی زمونږ ځای ته، او زه څه درغلی وم، خو ته هم خدای والی وې، تا ولې زما خبره منله، تا به ما ته سمه لار ښودلی وې. نو داسې به جګړې سره کوي. قالو، دوی به وایي انکم، بېشکه تاسو چې وایي دا اتباع به وایي، دا تابع، دا کشران خلک، انکم کنتم تأتوننا، بېشکه وایي تاسې راتلی موږ ته عن الیمینی، په ښي طرف، یا عن الیمینی په قسم سره تاسو قسمونه به کول. قالو، دوی به وایي بل لم تکونوا مؤمنین، بلکې نه وایي تاسې ایمان لرونکي، هسې چټي بانې کوئ، موږ څه زور در باندې کړی و. وما کان لنا علیکم، نو موږ دپاره په تاسو باندې من سلطان څه طاقت، بل انتم، بلکې تاسو چې وایي قوم، یو قوم وایي طاغین، کافران. فحق علینا قول ربنا، نو ثابت شو په موږ باندې قول د رب زموږ، هغه وعده د رب زموږ چې وعده موږ سره رب کړې وه، هغې ځای ته راورسېدو. انا لذائقون، بېشکه موږ څکونکي یو دائما د عذاب لره. فاغویناکم، موږ تاسې هم ګمراه کړئ، انا کنا، بېشکه و موږ غاوین ګمراه، موږ خو ګمراه و، تاسې هم ګمراه شوئ. فانهم یومئذ، بېشکه دوی به په دغه ورځ باندې فی العذاب، په عذاب کې مشترکون، شریکان وي. انا کذالک، بېشکه موږ چې یو دارنګې، نفعل بالمجرمین، کو د مجرمانو سره. انهم، بېشکه دا مجرمان، کانو اذا قیل لهم، کله به چې ویل شو دوی ته لا اله الا الله، چې لا اله نشته معبود برحق الا الله، مگر یو الله دی. یستکبرون، دوی به تکبر کو. لا اله نشته معبود برحق الا الله، مگر یو الله دی. وی دا خو د نفي د شی د خپل ذات نه راغله، نو که اله نه مراد معبود برحق اخلي، نو معبود برحق خو بل نشته. نو وی لا اله نشته معبود برحق بالفرض والتقدیر، که فرض کی الا الله، او فرض د محال دا روا دی، نو بیا داسې شي. او دا یا دا الا الله په معنا د غیر الله سره کې، نو مسله به حل شي. یستکبرون، تکبر کوونکي، دوی تکبر. اذا قیل لهم، کله چې ویل شي دوی ته چې لا اله الا الله، نشته معبود برحق مگر یو الله دی، یستکبرون، دوی تکبر کوي. ویقولون، وی ائنا لتارکو آلهتنا،
آیا منګه پریدو خپل معبودان او الها او خدایان لشاعر مجنون د دغه شاعر او لیونی د پاره. نبی علیہ السلام به یادو نعوذ بالله من ذلک. بل جاء بالحق، بلکې دغه پیغمبر را تک کړي په حق سره، په توحید او په رسالت. وصدق المرسلین، او د څه کړی دی، یعنی وصدق المرسلین، او رښتیا ویلي رسولانو، یعنی په تصدیق د مرسلینو سره مخکې د دینا ټول رسولانو د دې تصدیق کړی دی. وصدق المرسلین انکم لذائق العذاب، بشک تاسو چې ای اهل مکه او سکون کې د عذاب العلیم دردناک. وما تجزون الا ما کنتم تعملون، تاسو ته بدله نشي درکولی الا ما مگر هغه کنتم تعملون چې وایي تاسې عمل کوونکي. الا عباد الله المخلصین، مگر بندگان د الله پاک چې هغه خالصونکي دین لره الله ته. اولئک لهم رزق معلوم، دغه خلک چې دوی لپاره رزق دی معلوم. فواکهو، میوی دي، وهم مکرمون، او دوی عزتمند دي. فی جنات النعیم، پاغه باغونو د نعمت کې به وي، علی سرر، په تختونو باندې به وي، متقابلین، یو بل ته مخامخ. یطاف علیهم، ګرځولی شي په دوی باندې، بکأس، پیالې، او من معین، دغه معین چینه نه چې دا د شرابو یوه خاص چینه ده، بیضاء، او تک سپین به وي، لذت للشاربین، خوندور به وي د پاره د سکونکو. لا فیها غول، نه به په دې کې بېهوشي، ولا هم عنها ینزفون، او نه به سردرد وي، لکه د دنیا شراب په سړي باندې سردرد راولي نو بېهوشي راولي، دا شی بلته نه. وعندهم قاصرات الطرف، او د دوی سره به وي ښکته نظر والا، لاندې کتونکي، یعنی هغه بې حیا ښځه چې د سړي نه خوښېږي که نه، نو دا به قاصرات الطرف، داسې په ادب او په احترام به درته ګوري، او نیغ نیغ به نه ګوري درته، او خبرې به نیغه نیغه نه کوي. نو دارنګې په ادب او لاندې به ګوري، او ادب او احترام، او حاضر او آمده. وی عین، غټو سترګو والا به وي، کأنهن بیض، گویا کې دوی اګۍ دي، مکنون، بندي کړی شوي. فاقبل بعضهم على بعض، مخامخ بشي بعضې د دوی په بعضې نورو، یتساءلون، پوښتنې به کوي، او لکه سړی په آرام شي او دغه شي زندګي ته، لکه پلانې ملګری به چېرته وي، بستانې به چېرته. قال قائل منهم، او به وایي یو ویونکی د دوی نه، انی، بېشکه زه چې یم، کان لی قرین، ما سره یو ملګری و، او باز بعد الموت نه به انکار کو. یاره یو کمونیستو، هغه انکار کو، او هېڅ یې نه منل، ویل چې بس دا ټول هسې د ګیا غوندې راپاڅېږي او ختمیږي. یقولو، او ویلې به، خو زمونږ دې خلکو کې دا مصیبت دی چې هر چا ته کمونیست وایي. نو هر څوک کمونیست دی، څوک چې مسلمان دی، لمونځ کوي، روژه نیسي، حج کوي، هغه ته کمونیست مه وایه، هغه خو بس مسلمان دی که نه. کمونیست هغه چا ته ویل کېږي چې هغه د خدای د وجود نه انکار کوي، لکه وروس. نو هغه خلک په افغانستان کې ډېر کم خلک وو، عقیدوي کمونستان چې وو، هغه کم خلک وو. دا نور خو هسې ورسره په ورا کې ورسره یو ځای شوي وو، او منډې او رامنډې ویلې، کور غواړو، کالي غواړو، ډوډۍ غواړو، او وایي دا کاروان په شان ځي، او ځي د کهکشان په لور، او درومي د اسمان په لور، او دا خبرې به یې کولې. نو دا خو ډېر کم دا هسې عام د غلط فهمۍ کې ور داخل شوي وو. کمونیست چې زه درته یاد کړم، هغه کافر درته یادوم چې د خدای د وجود نه څوک انکار کوي، او دا خو د خدای وجود هم مني، مونځ هم کوي، روژه هم نیسي. الحمدلله ټول افغانستان مسلمانان دي. نو کان لی قرین، و ما د پاره یو ملګری، یقولو چې ویلې به ما ته، انک لمن المصدقین، آیا ته چې د تصدیق کوونکی نه یې په دې توحید او رسالت، ته دا مني؟ اذا متنا، آیا هغه وخت چې مونږ مړو شو، وکنا ترابا، او شو مونږ خاورې، وعظاما، اډوکي، انا لمدینون، آیا بیا به مونږ راپاڅېږو او جزا به راکولی کېږي؟ قالا، وبوي هل انتم، فرشته به ورته وایي چې هل انتم، آیا تاسې مطلعون، خبریدون کې په هغې باندې، ګورئ هغه ملګری. فاطلع، بیا به وګوري،
فرآه او به ګوري فی سواء الجحیم په منځ د جهنم کې. او غلطه په جهنم کې پروت. الله قال دا سړی به وي تالله قسم دی په الله ان کدت لتردین. هغه سړي ته به د دې ځای نه آواز وکړي چې ته خو قریب وي چې زه دې هم راګرځولی وې د حق دین نه او زه دې هم هلاک کړی وې په ګمراهۍ ستا سره. ولولا نعمت ربی کچیرې نه وی نعمت د رب زما لکنت من المحضرین زه به وې د حاضر کړی شو نه تا سره په دې جهنم کې. اوس به زم د جهنم په منځ کې پروت وی. افما نحنو بمیتین آیا موږ نو بمیتین مړه کېدونکي الا موتتنا الاولی. افما نحنو یعنی دغه استفهام د تلذذ د پاره دی. آیا نه یو منګه بمیتین مړه کېدونکي؟ نه مړه کېدونکي نه یو، نور مرګونه نشته. الا موتتنا الاولی مگر مرګ زمونږ هغه اولنی چې په دنیا کې و چې هغه د خدای مخلوق راټول شو جنازې را باندې کوله او پورته کړو ویلم بولو قپنې راکړه هماغه مرګ و نور مرګونه نشته. وما نحنو بمعذبین او نه یو موږ ته عذاب را کړی شوی، موږ ته نور عذاب نه را کړی. ان هذا نه دی دا ان هذا لهو الفوز العظیم بېشکه دغه مذکور چې تیر شو دا جنت دا کامیابي ده ډېره لویه الله موږ ته را کړې ده. بس خپل کار کوي. لمثل هذا د مثل د دغه کامیابۍ دپاره فلیعمل العاملون عمل کوي عمل کوونکي. نو الله وی ذالک خیر آیا دغه خبره بهتره ده نزلا په اعتبار د میلمستیا چې جنتیانو ته الله ورکوي. الله دې زموږ نصیب کړي. هم شجرة الزقوم او که ونه د زقوم دا ډېره اغزیداره ونه ده او ډېره ترخه ونه ده او د دوزخ په منځ کې به ولاړئ. انا جعلناها فتنة بېشکه موږ دا ګرځولې ده امتحان للظالمین د پاره د ظالمانو. انها شجرة دا یوه ونه ده تخرج چې راوځي فی اصل الجحیم په منځ د جهنم کې. طلعها میوه ده چې دا کانه رؤوس الشیاطین گویا کې دا سرونه د شیطانانو دي ډېر بد شکله. دا اوس یو قسم بوټی دی هغې ته خلک زقوم وایي نو د هغې دا میوه هم داسې بدرنګه غوندې ده خو نه دا شی نه دی. الله هم د هغې نه وساتي هغه ډېره خرابه میوه ده. فانهم لآکلون بېشکه دوی چې دي خوړونکي دي منها د دې نه مالئون منها البطون ډکونکي دي د دې نه د خېټو دې نه به خېټه ډکوي. ثم ان لهم علیها بیا به دوی د پاروي په دې باندې لشوبن دا خلط او ګډ شوی من حمیم د ګرمو اوبو نه. لکه په دنیا کې چې سړی اوبه څښي او خواړه خوري چې لږ سخت شي نو نه تېرېږي بیا اوبه ورپسې وڅښي د اوبو یو غړپ ورپسې وکړي او هلته به دا ګرمې اوبه او دا ګرمې اوبه به داسې حدیث کې راځي چې ویې خوري نو دا دننه چې څومره لرې دی او که معده ده او که هر یو شی دی دا ټول به لاندې تېنه په دوبره باندې ووځي او دلته چې مخ ته رانږدې کړي د مخ دا غوښه به یې په ده کې د ګرمۍ نه راپرېوځي. ثم ان مرجعهم بیا راګرځېدل د دوی چې دي لیل الجحیم جهنم ته دي. انهم الفوا آباهم بېشکه دوی موندلي وو پلاران خپل دوالین ګمراهان. فهم علی آثارهم دوی په قدمونو د هغوی باندې یهرعون منډې وهونکي وو او د هغوی په نقش قدم روانو. نور نه دلیل اورېده او نه قرآن ته کتل نه الله او رسول ته کتل. وایي نه زموږ پلارانو چې په کومه لار روانو نه موږ هم په هماغې روان یو. بعضې سادهګان زموږ احنافو پسې وایي دوی وایي چې موږ د پلار او د نیکه په مذهب یو. وایي دا هم بعینه هم دا مشرکان دي. نه نعوذ بالله من ذلک. پام کوئ مسلمان ته مشرک مه وایئ. ولقد ضل قبلهم او په تاخیر سره ګمراه شوي مخکې د دوی نه قریشو د دې قریشو نه مخکې اکثر الاولین اکثر د مخکینیو خلکو نه. ضل قبلهم ګمراه مخکې د دې قریشو نه اکثر الاولین اکثر د اولنینو. ولقد ارسلنا فیهم منګه لېږلی او په دوی کې منذرین ایرونکي پیغمبران. فانظر ګوره پیغمبره کیف کان عاقبة المنذرین چې څرنګه د آخري انجام د ایرول کړی شو.
الا عباد الله المخلصین مگر بندگان د الله چې خالص کړي شوي دي او خالص کړي دی دوی دین د الله پاک الله لرا. ولقد نادانا نوح، د دې موضوع اثبات د توحید په دلایل نقلیو په تبلیغ د نوح علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام او تسلی د نبی علیه السلام لرا په ضمن د قصو د انبیاو سابقو کی. ولقد نادانا منگا آوازو کو نوح علیہ السلام تا، نادانا منگ تا آوازو کو نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام خیره وکړي خپل قوم تا. الله وی فلنعم المجیبون، منگا ډیر ښه جواب ورکون کیو او قبلون کیو. الله وی ما د دعا قبول کړه او قوم د دمی ټول هلاک. ونجیناو منگا نجات ورک دتا نوح علیہ السلام تا واهله اهل دتا من الكرب العظیم، دا ډوبېدلو غټونه، دا عذاب غټنه چې ډوبېدلو. وجعلنا ذریته، وګرځو منګه اولاد د هم الباقین، هغه باقی پاتې کېدونکي په کشتۍ کې اولاد یې ورسره وه، 80 نفر وو. وترکنا علیه، منګه پرېښود په ده باندې فی الاخرین، په وروستنیو خلکو کې سم پرېښودل. الثناء حسنه، سلام علی نوح، چې سلام دی په نوح علیہ السلام فی العالمین، په مخلوقاتو کې. انا کذالک، بشک موږ دارنګې نجزی المحسنین، بدله ورکو نیکو کارو خلقو ته. انه من عبادنا المؤمنین، بشک دا نوح علیہ السلام چې دا زموږ د بندگانو مؤمنانو نه و. ثم غرقنا الاخرین، بیا غرق کړه موږ نور. نوح علیہ السلام قصه څو کرته راله. وان من شیعته، بشک د تابعین د دنا ل ابراهیم، ابراهیم علیہ السلام تام د دې په اولاده کې، ځکه نوح ته بابا ثانی وی. اذ جاء ربه، په وخت کې چې راغی د ربه رب خپل ته بقلب سلیم، په زړه سالم باندې د شرک نه، چې بالکل شرک او کفر وغیرہ د په زړه کې نه وو. اذ قال لابی، په وخت کې چې ویلي خپل پلار ته، وقومه او قوم خپل ته، نو تبلیغ باول د خپل کور نه شروع کې. وقومی ماذا تعبدون، څه شی دی تاسو چې تاسو عبادت کوئ. افکن، یا دروغ دی. الہتن، معبودان دی دون الله، بغیر د الله نه، تریدون چې تاسو اراده کوئ. فما ظنکم برب العالمین، څه دی ګمان ستاسې په رب د مخلوقات. رب العالمین بل څوک دی، ظالمانو مه کوئ. فنظر نظرة فی النجوم، نو دا اوس هغه قصه ذکر کوي چې دوی ورته ویل موږ سره لاړ شه د میلې ته، نو ده وکتل په ستورو کې. او وقال وی، فقال وی ویل انی سقیم، زه مریض یم. یعنی دا خود زړه مریض و، ده ورته ظاهري مرض ښکاره کړ. هغوی دا فکر وکړو چې ظاهري مریض به وي، سر به خوږېږي، ملا به خوږېږي او تبه به وي او نه به شي تللی، او ده ورته د زړه مرضتیا وښودله. فتولی عنه، نو وګرځېدل دوی د ابراهیم علیه السلام نه مدبرین، شا کوونکي، یعنی ذاهبین الی عبیدهم، خپلو خدایانو طرف ته لاړل. فراغ الی آلیهتهم، دوی چې لاړ خپلې میلې ته، ولته شرک او کفر کو. ابراهیم علیه السلام تبر راواخیسته، راغی داسې بوتان دغه لګېدلي وو او دیوالونو خواګانو ته ایښي وو. نو فراغ الی آلیهتهم، راغی ابراهیم علیه السلام دا خدایانو د دوی ته. فقال، ورته ویل الا تاکلون، دې بوتانو ته مخکې شودې او الواګانې او وغیره او دا شیان ایښي. ابراهیم علیه السلام دې بوتانو ته الا تاکلون، تاسې ولې نه خورئ؟ مالکم لا هغوی چې جواب ورنه کوئ، مالکم لا تنطقون، څه دي تاسو دپاره چې جواب نشئ ورکولی؟ خبرې ولې نه کوئ که نه؟ خبرې کوه. فراغا علیہم، نو مخامخ شو په دوی باندې، ضربن بالیمین، په وهلو په قوت سره، داسې محکم یې وواهو، یو درز یې ورکړو، نو ټوټې ټوټې کړه ټول بوتان. فاقبلو، او وګرځېدل الیه دتا، یزفون، په منډه ورتلونکي. کله چې دوی بیا راغله د میلې نه، چې ویې کتل چې دا سال دی، دا تبر یې راواخیسته، دا غټ بوت په غاړه کې واچو. و چې دا ولې؟ یاره وی دا یو کس دی ابراهیم نومیږي، هغه به وي دا بوتان یادول چې دا نفع هم نشي رسولی، نقصان هم نشي رسولی. هغه سړی پیدا کول پکار دی. هلی وی گرفتار یې کوي، هغه سړی رای ولی حاضر یې کوي.
نو حاضر که نو قال ابراهیم علیه فاقبلوا الیه یزفون مخامخ شو دوی د ابراهیم علیه السلام ته یزفون چې منډې والې. نو قال ابراهیم علیه السلام ورته ویلي اتعبدون آیا تاسو عبادت کوئ ما داغه تنحتون چې تاسې تراشئ ځکه دا تیږو نه جوړ کړي وو لرګیو نه جوړ کړي وو. والله خلقکم او الله پیدا کړي تاسې وما تعملون هغه چې تاسو عمل کوئ. دوی ویل چې یاره بس دا دلایل ملایل دې سره مه وایې دا اور کې خطا کوي اور ورته جمع کوي. نو بیا مخکې خبره تېره شوې وه چې داسې اور یې را جمع که چې اوس د ورچولو چل یې نه ورته نو شیطان ورته چلو ښود چې ټال کې کېنوئ او چې دا ټال د دې اور طرف ته لاړ رسۍ غوڅه کوي نو منځ کې به ورول وي. نو قالوا ابنوا له بنیانا ورته ویل جوړ کړئ د دپاره یو آبادي فالقوه ورخطا یې کوي فی الجحیم په جهنم کې. فارادو به کیدن اراده وکړه دې کافرانو په ابراهیم علیه السلام باندې د یو تدبیر د سوځولو. فجعلناهم وګرځول ما دوی اسفلین ذلیلا او ناکام اور ورته الله پاک ګلی ګلزار. ابراهیم علیه السلام نه چا پوښتنه وکړه چې ټول عمر کې د ښه زندګي چېرته تېره کړې وي هغه یو هفته مې چې اور کې تېره کړې. وقال وی ویلي انی ذاهب زتلونکی بس به هجرت وکړه د دې ځای نه. دا د عراق منطقه وه. الی ربی رب خپل تا سیهدین زر دی چې ما ته هدایت وکړي. ربی هب لی من الصالحین یا الله راکړي ما ته د صالحانو نه صالح بچیان راکړي. فبشرناه ما زیری ورکړه د تا بغلام په یوه هلک باندې حلیم چې حوصله کوونکی و او څومره زبردست حلیم و اسماعیل علیه السلام. فلما بلغ معه السعی کله چې ورسېده د سره د تګ یعنی 7 کلو ته ورسېده یا 14 کلو ته ورسېده. نو قال ابراهیم علیه السلام ورته ویل یا بنی ای زویا انی ارا بېشکه ما ولیدو فی المنام په خوب کې انی اذبحک چې زه تا ذبحه کوم حلالومه دي. فانظر وګوره ماذا ترا چې څه ویني یعنی ستا څه مشوره ده. قال ابراهیم علیه السلام ورته ویل یا ابت افعل یا پلاره وکړه ما تؤمرو هغه چې تا ته امر شوی. ځکه د پیغمبر خوب هغه وحی وي. دستي ګوره په خوب باندې ابراهیم علیه السلام خپل زوی قربانۍ ته روان کړ. ستجدنی زر دی چې ته ما موند کې انشاءالله او که د الله خوښه شوه من الصابرین د صبر کوونکو نه. فلما اسلما هر کله چې دواړو غاړه کې خدا ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام وتله للجبین او خطا یې که په دغه باندې داسې ستوني ستاخ نو رایخ کله پې چاړه اوس چاړه پې کش کوي اثر پې نه کوي. چړې ته په غوسه شو وی چاړه ورته گویا نه شوه چې یو طرف ته خلیل ذات ما ته امر کوي چې ذبح یې کا بل طرف ته جلیل ذات امر کوي چې مې ذبح کا نو زه د چا ومنم. نو دې وخت کې الله پاک ونادیناه ان یا ابراهیم او آواز وکړه الله وی منګه ابراهیم علیه السلام ته چې یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا تاسې رښتینی که خوب انا کذالک بیشک موږ چې یو همدارنګې نجزي المحسنین بدله ورکوو نیکو کارو خلقو ته. ان هذا لهو البلاء المبین بیشک دا چې و دا امتحان ښکاره. وفدیناه فدیه ورکړه موږ دته ابراهیم علیه السلام ته بذبح عظیم په یوه ذبحه عظیمه باندې یو پسه د جنت نه راوست. وی دا هغه پسه و چې حضرت حابیل قرباني کړی او د آدم علیه السلام زوی. نو ځکه وایي د دې نیکونو نیک اعمال هغه نوسیو ته فایده رسوي خو چې ایمان د دواړو منځ کې وي. نو هغه یې ورته راوست ذبح یې که هغه غوښې وایي چا وخوړی. بدایع الظهور د تاریخ یو کتاب دی هغه لیکلي دي چې دا یې فقراو باندې تقسیم کړي. خو دلته عام طور سره دا ده چې قرباني به وشوه په مخکیني ادیانو کې هغه به اور راته او هغه اور به سېځله نو کیدای شي اور سېځلي. وترکنا علیه فی الاخرین او پرېښود موږ په ده باندې په وروستنیو باقي خلکو کې هغه کومه خبره سلام علی ابراهیم چې سلام دی په ابراهیم علیه السلام باندې. کذالک نجزی المحسنین همدارنګې موږ بدله ورکو او نیکو خلکو ته. انه من عبادنا المؤمنین بېشکه دا ابراهیم علیه السلام و د بندګانو زموږ نه چې مؤمنانو غاړه یې ښودونکو.
او تصدیق کوونکی و وبشرناه باسحاق دین ورسته الله ورته زیری ورک په اسحاق علیه السلام زویم ورک نبیان پیغمبر نو ذبیح چې دی هغه اسماعیل علیه السلام دی او یهود وی ذبیح هغه اسحاق علیه السلام دی من الصالحین وبارکنا علیه برکت واچو منګ په د باندې والا اسحاق او په اسحاق علیه السلام ومن ذریته ما د اولادې د دې دواړو نه محسن و ظالم نیکارم وي او بدکارم وي لنفسه مبین نفس پلرا مبین خکارا یعنی ظاهر کافر وي ولقد مننا علی موسی او منګ احسان وکړو په موسی علیه السلام باندې و هارون او په هارون علیه السلام ونجیناهما من نجات ورک دې دواړو ته وقومهما او قوم د دې دواړو ته من الکرب العظیم د غرق کېدلو غټونه الله ټول فرعون سره د قوم نه غرق او دا خلک وساتل ونصرناهم منګه کومک وکړه د دوی سره فکانو هم الغالبین شو دوی غلبه حاصلونکي واتیناهم الکتاب المستبین او ورک منګه دې دواړو ته کتاب المستبین یعنی بلیغ البیان بالحلال والحرام چې ډېر په بلاغت سره بیان کړي او مستبین واضح کون کې وهدیناهما من هدایت وکړه دې دواړو ته صراط المستقیم د سیدې لارې وترکنا علیهما منګه پرېښود په دې دواړو باندې په چا باندې په موسی علیه السلام او په هارون علیه السلام باندې فی الاخرین په وروستنیو خلکو کې سلام سلام دی وي علی موسی و هارون په موسی علیه السلام او په هارون علیه السلام انا کذالک نجزی المحسنین منګه همدارنګې بدله ورکو نیکوکارو خلکو ته انهما بشک دا دواړه چې ابراهیم علیه السلام او هارون علیه السلام من عبادنا المؤمنین د بندگانو زمونږ نه و چې مؤمنانو وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ الیاس علیہ السلام بعضی مفسرین ذکر کړی د چې الیاس علیہ السلام په ځمکه کې ژوندی دی وی دوه پیغمبران په اسمان ته ژوندي ختلی دي چې یو عیسی علیہ السلام دی بل ادریس علیہ السلام او دوه په ځمکه کې ژوندي ګرځي چې یو الیاس علیہ السلام دی او یو حضر علیہ السلام او دا وی په روژه کې په بیت المقدس کې یو ځای کېږي او هلته اعتکاف کوي خو به هر حال دا داسې په سند باندې ډېره زوروره خبره نه ده چې خامخا موږ په دې باندې یقین وکړو خو لا نکذب ولا نصدق اذ قال لقومه په هغه وخت کې چې ویلې د قوم خپل ته لا تتقون لا نصدق تصدیق هم نه کوو چې خامخا به او تکذیب هم نه کوو چې نه به وي دي که په موږ یې څه نو الله وی اتدعون بعلا تاسې رابلی بال بت باله بک چې ورته وی دا د ښار نومو بک د باچا نومو او بال د بت نومو د ټول ښار نوم یې باله بک کېښودو بالا وتذرون احسن الخالقین او پرېږدئ تاسې هغه ښایسته د پیدا کوونکو نه پیدا دغه خالق نه الله ربکم الله پاک رب ستاسو دی و رب آبائکم الاولین او رب د پلارانو ستاسو دی مخکنی فکذبوه دوی تکذیب وکړه د فانهم لمحضرون بېشکه دوی چې دي لمحضرون دوی به حاضر وي په اور کې الا عباد الله مگر بندگان د الله المخلصین چې خالص کړي شوي دي وترکنا علیه فی الاخرین موږ پرېښودو په دې الیاس علیہ السلام باندې پورستنیو کې څه خبره سلام علی الیاسین دا الیاسین بل لغت دی په الیاس کې یو نوم الیاس بل الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین بېشکه موږ همدارنګې بدله ورکوو نیکو کارو خلکو ته انه من عبادنا المؤمنین بېشکه دا الله پاک دغه چې دی دا الیاس علیہ السلام من عبادنا د بندگانو زمنګ نه و المؤمنین چې ایمان لرونکي او ایمان لرونکي وي وان لوطا لمن المرسلین او لوط علیہ السلام هم د رسولانو نه و اذ نجینا او په وخت کې چې نجات ورکړه دته موږ واهله اهل دلته اجمعین ټولو ته الا عجوزا مگر یوې بوډۍ ته هم ورنکه یوې زړې ښځې ته فی الغابرین په وروسته پاتې کېدونکو کې د لوط علیہ السلام ښځه وه
ثم دمرنا الاخرین بیا غرق کړه موږ وروستني ټول وانکم لا تمرون او بېشکه تاسو ای اهل مکه تاسو ګرځئ او سفرونه کوئ علیهم په دوی باندې مصبحین د سبا په وخت کې زی شام ته په دې لاره کې دی ویا باللیل او د شپې هم پې روانې د ورځې هم روانې افلا تعقلون تاسې عقل نه لرئ اوس د دې موضوع رکو موضوع چې ده تسلی نبی علیہ السلام لره په ضمن د قصې د یونس علیہ السلام کې او اثبات د توحید د باری تعالی په تبلیغ د یونس علیہ السلام کې وان یونس لمن المرسلین د یونس علیہ السلام قسم مخکې تېره شوې وه چې په دریاب کې ور پرېوته او بیا څومره وخت 40 ورځې یا یو هفته یا زیات او کم دا ماهی په خېټه کې ساتلی و او بیا د باندې خطا کوسې وکړو نو الله وایي وان یونس لمن المرسلین او یونس علیہ السلام د رسولانو نه دی لمن المرسلین اذ ابقا په وخت کې چې دی لاړو الی الفلک کشتۍ ته المشحون چې ډکه وه الله ورته امر نه وکړی ور ډکې کشتۍ کې کېناست فساهما دوی قرعه و قراندازي وکړه قراندازي اوس په بعض شیانو کې کولی شي لکه اوس دا د قربانۍ غوښې چې موږ وضایع کړو په هغې باندې بیا قراندازي وکړي چې یاره دا به د چا رسېږي دا اول به ټولې تلی ښه بغیر توله به یې نه کوئ هغه غوښې به هم حصې به هم کوئ ینه به هم وضایع کوئ او دا څه ورته وایي توری به هم وضایع کوئ دا به تقسیم کوي هډوکي او غوښه او پسته او هډوکي والا غوښه او دا ټول به سره دغه کوي او وضایع کوي او بیا به پې داسې خسنې واچوئ چې هلکه نومونه به ولیکئ یا مطلب دا د چا یو کس مخ اخوا واړوي دا د چا دا د فلاني دغه رقم خسنې اچول او پچ اچول څوک ورته پچه وایي موږ ورته پچه وایو چې پچه واچوئ او څوک ورته قراندازي وایي غالبا فارسي کې ورته قراندازي ویل کېږي نو فساهما دوی پچه واچوله قراندازي وکړه د اهل د دې کشتۍ او قراندازۍ کې بیا څه فکان من المدحضین دی شو د هغه مغلوبینو نه د ده په چا وخته چې ته ځان خطا که دا به خطا کو نو بیا هم پې د چا زړه نه کېده چې څوک یې خطا کړي په خپله یې ور ودانګل او ایسته دغه ته ورخطا یې که ځان دریاب ته هلته مهي تیاره خوله ورته وازه کړې وه هغې په خوله کې ځان سره وساته نو فلتقمه الحوت بیا ونیو مو د ماهي وهو ملیم او دی ملامت کړی شوی و فلولا انه کان من المسبحین کچیرې نه وی دی کان چې وی من المسبحین د تسبیح ویونکو نه په خېټه د ماهي کې للبس فی بطنه د بدرنګ تیر کړی وی په خېټه د ماهي کې لا یوم یبعثون تر هغه ورځه پورې چې بیا راپاسېږي یعنی تر مرګه پورې به دی په هماغه د ماهي په خېټه کې و خو ده چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ویلې لکه مخکې چې تېره شوه نو الله پاک را وایسته نو فنبذناه موږ خطا که بالعراء په صحرا کې وهو سقیم دی مریض و ځکه دا وجودي داسې خام شوی و او انبتنا موږ را زرغون که علیه په ده باندې شجرة ونه من یختین د کدو ونه د کدو ونه پې راجیږه کړه سوری پې جوړ کړو وارسلناه منګه ولیږه د لره الی مئة الف 100,000 نفرو ته او یزیدون یا څه د پاسه یعنی د 100,000 نه زیات نفرو د دې قوم ټولو په یو وار باندې ایمان راوړو فآمنو ایمان راوړو فمتعناهم منګه فایده ورکړه دوی ته الی حین تر یو وخته پورې فاستفتهم ته پختنه وکړه د دې اهل مکه ونه دوی ویلې وایي دا ملایکې د الله لورګانې دي الله پاک کوئی چې ظالمانو ځان ته زامن خوښوئ او الله ته لورګانې فاستفتهم ته پختنه تېنه وکړئ پیغمبره لربک البناتو چې آیا ستا د رب دپاره لورګانې دي ولهم البنون او دوی دپاره بچیان دي زامن او دا ورته چا وویلې چې دا ملایکې لورګا ښځې دي و ظالمانو ام خلقنا الملائکة آیا موږ پیدا کړي دي دا ملایکې اناثا ښځې وهم شاهدون او دوی حاضر دي
دوی ته معلوم دی چې دا ملایکې منګوي دا ملایکې لورګانې جنکۍ دي. الا خبردار انهم من افکهم، بېشکه دوی چې دي من افکهم د دروغو خپلو نه لیقولون ویا هسې دوپړې ولي چټي لګیا دي دروغ وایي. ولد الله چې زیږولی الله پاک وانهم لکاذبون او دوی دروغ جنان دي. د الله بچی نشته، الله و بچی ته ضرورت څه لري. اصطفى البنات علی البنین، دغې الله غوره کړي د ځان لپاره لورګانې علی البنین په زامنو باندې. الله ځان ته لورګانې مقرر کړي او تاسو ته زامن. ما لکم کیف تحکمون، څه دي تاسو دپاره دا څنګه فیصلې کوئ. لکه بل ځای کې الله وایي تلک اذن قسمة ضیزه، دا ډېر بد تقسیم دی چې تاسو یې کوئ. افلا تذکرون، تاسو پند او نصیحت نه اخلئ. ام لکم سلطان، یا شته تاسو دپاره بادشاهي دلیل عقلي مبین ښکارا. فاتو بکتابکم، راوړئ تاسې دلیل خپل دلیل نقلي راوړئ. ان کنتم صادقین، که تاسې رښتینی. وجعلوا بینه وبین الجنة نسبا، ګرځئ الله دوی دا خلک په مابین د الله کې او په مابین د فرشتو کې نسب. دلته جنت نه مراد فرشتې مراد دي. ولقد علمت الجنة، او بېشکه پیژني دا ملایکې انهم لمحضرون، چې بېشکه دوی به حاضر کړی شوي په عذاب کې. سبحان الله، پاکی دا الله لره عما یصفون، دا هغه نه چې دوی کم افیل کوي او کم وینا کوي. الا عباد الله المخلصین، مگر بندگان د الله پاک هغه چې خالص کوونکي دي الله لره د دین. فانکم وما تعبدون، بېشکه تاسو او هغه چې تاسو عبادت کوئ ما انتم علیه، نه تاسو په دې باندې بفاتنین یا غایبیدون کی بمدلین احد هیڅوک الا من هو صال الجحیم، مگر هغه څوک چې داخل شي جهنم ته. وما منا الا له مقام معلوم، او نشته زمونږ نه مگر د هغه دپاره یو مقام معلوم دی. وانا، بېشکه موږ چې یو لنحن الصافون، موږ صف جوړونکي یو په عبادت کې. او وانا موږ چې یو لنحن المسبحون، موږ تسبیح ویونکي یو. ملایکې تسبیح وایي، صفونه جوړ کړي. لکه د نبي علیه الصلاة والسلام دا صفونه خوښ شو د فرشتو، همدارنګې دا قاعده یې خوښه شوه، قومه یې خوښه شوه، جلسه یې خوښه شوه، الله پاک پې مونځ فرض کړو. وان کانوا لیقولون، اگر که دوی دی شان دا دی کانو دوی لیقولون، دا اهل مکه وی لولا ان عندنا ذکرا من الاولین، ولی لولا ان لو ان عندنا دی، لو ان عندنا ذکرا، کچیرې وی موږ سره څه کتاب من الاولین د مخکینیو نه، لکنا عباد الله، نو وی به موږ بندگان د الله مخلصین خالص کوونکي. یعنی دغه یهودو نصاراو سره کتاب دی، که موږ سره چېرته کتاب وی نو موږ به سم سړي وو. نو کله چې الله پاک دوی ته کتاب راوړو، د دوی په ژبه یې راوړو، د دوی قومي او د دوی د قبیلې والا سړي راوړو، فکفروا به، دوی انکار وکړه په دې قرآن. فسوف یعلمون، زر دی چې دوی به پوه شي. ولقد سبقت کلمتنا، او مخکې تیره شوې ده دا بشارت اخروي دی، کلمه زمونږه لعبادنا المرسلین، د بندگانو زمونږ نه چې رسولان دي. څنګه؟ انهم لهم المنصورون، چې بېشک هغه کلمه دا ده چې انهم بېشک دا رسولان چې دي لهم المنصورون، خامخا همدوی چې دي کومک کړی شوي دي، دوی سره به کومک کیږي او دوی سره به امداد کیږي. او وان جندنا لهم الغالبون، او بېشکه لښکر زمونږ چې دی لهم همدوی لره الغالبون، دوی لره غلبه حاصلونکي دي. فتولا عنهم، وګرځئ پیغمبره د دوی نه حتی حین، تر یو وخته پورې پرېږدیه،
او ډیر ځان پې مه په عذابوه. وابصرهم ګوره یې پیغمبره دوی فسوف یبصرون زر دی چې دوی به هم وګوري. نو اوس به وګوري چې څنګه چل به کېږي. افبعذابنا یستعجلون آیا زموږ په عذاب دوی تادي کوي؟ وایي دا عذاب دې راوړه چې قصې خلاصه شي. الله وایي زما په عذاب تادي کوي. فاذا نزل بساحتهم کله چې نازل شي په میدان د دوی فساء صباح المنذرین بیا ډېر بد دی دا سبا د یرول کړی شو. وتولى عنهم وګرځېده دوی نه پیغمبره حتی حین تر یو وخته پورې چې په جنگ بدر کې الله دوی هلاک کړي. وابصر وګوره فسوف یبصرون زر دی چې دوی هم ګوري. سبحان ربک پاکی د رب ستا لره رب العزت چې رب د عزت دی عما دا هغه نه یصفون چې دوی کوي د شرک او د کفر نه. دین الله پاک ته پاکی ده. وسلام او سلام دی علی المرسلین پر رسولانو والحمد لله رب العالمین او حمد الله پاک لره دی رب العالمین چې رب د مخلوقاتو دی. دا سبحان ربک رب العزت د ختمېدلو د مجلس په وخت کې چې دا دعا سړی ووایي نو الله پاک چې دی مجلس کې کم کمی زیاتې نه شوي هغه ورته الله پاک معاف کوي. نو ښه مجلس خو د قرآن تلاوت دی. نو ځکه زموږ د افغانانو عادت دی چې هغه د تلاوت نه وروسته دا کلمات وایي. نو دا کلمات ښه دي. بعضې وایي دا صدق الله العظیم پکې نشته او دا نبي علیه السلام نه دی ویلی. نو دا ښې طریقې دي او بدعات حسنه دي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.